السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې ښه به وئ او تیر درسونه به مو تعقیب کړي وي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې موضوع چې ده روانډاپ او د واحداتو سیستمونه. نن په دې دوو مهمو موضوعاتو باندې بحث کوو. درنو زده کوونکو، ځینې وخت د یو شي قیمت یا عددي مقدار اشاري خانې چې کله ولري، ډیر وخت موږ هغه لنډوو، یا د مثال په ډول د دوی د ځینو خانو یا رقمونو څخه صرف نظر کوو، ځکه دوی اهمیت دومره زیات نه وي، نو موږ هغه حذف کوو. نو د یوه عدد د اشاري خانو تقریبي نیولو ته روانډاپ وایي. یعنې په تقریبي ډول موږ هغه لږ څه اندازه اضافه نیسو یا لږ څه اندازه یې کم نیسو. دا داسې یو قیمت وي یا داسې یو تغییر وي چې هغه قیمت باندې داسې خاص کوم تاثیر نه لري. نو دا هم په عملیو کې د دې لپاره کیږي تر څو عدد لنډ ولیکلی شي. له ډېر اوږدو لیکلو څخه مونږ صرف نظر کړی وي، لنډ مو لیکلی وي. نو دې کار لپاره روانډاپ په محاسبو کې کیږي. خو دا د روانډاپ کیدنې عملیه یا روانډاپ کول بیا د هغه جنس یا شي په قیمت پورې اړه لري چې مونږ ته څو خانې اجازه راکړی شوې ده یا اجازه لرو چې روانډاپ ترسره کړو. ځینې وخت د یوه شي قیمت یا ارزښت بیخي لوړ وي، نو هلته روانډاپ کول بیا ښه خبره نه ده، یا موږ اجازه نه لرو چې روانډاپ وکړو. په دې خو تاسو پوهیږئ چې د روانډاپ عملیات تل په اشاري خانو کې کیږي. یعنې داسې نه وي چې تاسو په صحیح عددونو کې روانډاپ ترسره کړئ. د روانډاپ عملیه په اشاري خانو کې کیږي. اوس د دې لپاره چې موږ څنګه روانډاپ وکړو، کومې قاعدې ورته لرو، په دې بحث کوو. که چیرته هغه عدد، هغه رقم چې ته یې غواړې چې روانډاپ یې کړې د پنځو نه کوچنی وي، که چیرې هغه رقم، هغه عدد چې ته غواړې چې روانډاپ یې کړې د پنځو نه کوچنی وي، نو دغه عدد حذف کوو او په پاتې عدد کې کوم تغییر نه راولو. د مثال په ډول که تاسو څوک ووایي چې د 2.431 عدد 3 خانې روانډاپ کوي، نو تاسو وګورئ اول رقم 1 دی او 1 د 5 نه کوچنی دی. نو موږ قاعده لرو چې کله عدد د 5 نه کوچنی وي هغه حذف کوو، په پاتې عدد کې کوم تغییر نه راولو. نو دا که موږ روانډاپ کړو نو دا به شي 2.43، یعنې یو مو حذف کړو، په پاتې عدد کې مو کوم تغییر رانه وستو. که چېرته عملیې ته نور دوام ورکړو، 3 روانډاپ کړو، 3 هم د 5 نه کوچني دي. زه یې لیکلی شم چې 3 باید حذف او 4 خپل رااخله، 3 مو حذف کړل، په پاتې عدد کې مو کوم تغییر نه دی راوستلی. که وغواړئ چې نور یې روانډاپ کړئ، وګورئ روانډاپ کېدونکی عدد 4 دی او 4 کوچنی د 5 نه دی. نو زه دغه حذف کومه، ختموم یې او په پاتې عدد کې کوم تغییر نه راولم. یعنې که د 2.401 عدد تاسو 3 خانې روانډاپ کوئ، دا تقریبا مساوي د 2 سره دی. دویم مثال، که چېرته زه ولرم چې 5.832 دغه عدد 2 خانې روانډاپ کوي، زه دا تقریبا داسې لیکلی شم چې ولیکم چې 5.832
د دوو خانه راونډاب کوو، یعنې دا دوه د پنځو نه کوچني دي، نو حذفوو یې په پاتې عدد کې کوم تغییر نه راولو، نو دا به مساوي شي 15.263. که چېرته د راونډاب کېدنې عملیې ته دوام ورکړو، دا به مساوي شي 15.8. درې به څه ډول شي؟ حذف شي. دوه خانې راونډاب شو. اوس دلته وګورئ، که نورې راونډاب کوئ دغه د پنځو نه لوی دی. که د پنځو نه عدد لوی وي بیا کومه طریقه لرو، څه ډول قاعده لرو؟ که چیرې هغه رقم چې تاسو یې راونډاب کوئ د پنځو نه لوی وي، نو همدغه عدد ختم کئ او ورپسې بل عدد ته یو ور جمع کئ. لکه په دې مثالونو کې د مثال په ډول زه لرمه چې 6.29 او یو. د اولې قاعدې له مخې دغه یو چې دی دا له پنځو نه کوچنی دی، لیکم یې 6.29. پاتې عدد کې کوم تغییر نه راولم. 4 ګورم، 4 راونډاب کوم، نو د پنځو نه کوچني دي، 4 حذف کوم، په پاتې عدد کې کوم تغییر نه راولم. ځکه په اوله قاعده کې موږ دا خبره وکړه، کله چې راونډاب کېدونکی رقم له پنځو نه کوچنی وي هغه رقم حذف کوو، په پاتې عدد کې کوم تغییر نه راولو. 6.29 په پاتې عدد کې مو کوم تغییر نه دی راوستی. اوس عملیې ته نور دوام ورکوو، مثال نورې راونډاب کوو، دا تقریبا مساوي دی 6.2. تاسو وګورئ راونډاب کېدونکی رقم له پنځو نه لوی دی. تاسو قاعده داسې لرئ چې کله رقم له پنځو نه لوی وي دغه عدد حذف کوئ، خو یې دې نه ورپسې بل عدد ته یو ور جمع کوئ. نو زه 9 حذف کوم، 7 ته یو ور جمع کوم، دا 7 به په څه شي بدل شي؟ په 8 باندې بدل شي. که عملیې ته نور دوام ورکوئ، نورې راونډاب کوئ، نو دا به شي 6. راونډاب کېدونکی عدد 8 دی، د پنځو نه لوی دی، حذف کوم یې او مخکې عدد ته یو ور جمع کوم، 3 به شي. د اولې قاعدې له مخې راونډاب کېدونکی عدد له پنځو نه کوچنی دی، نو حذف کوم یې په پاتې عدد کې کوم تغییر نه راولم. نو دغه عدد 6.21 دا مساوي دی تقریبا د 6 سره. یا په بل مثال کې که چېرته زه یو عدد ولرم، هغه عدد عبارت دی د 12.8 دغه عدد راونډاب کړئ. تاسو وګورئ اوله خانه څو ده؟ 8 ده، له پنځو نه لویه ده، 8 حذف کوم، مخکې عدد ته 6 دي، 6 ته یو ور جمع کوم، نو دا به شي 12.8. دا 6 به هم په څو باندې بدل شي؟ په 7 باندې. که نورې راونډاب کم دغه 7 به حذف کم، دغې 7 ته به یو ور جمع کم، ځکه دا 7 له پنځو نه لوی دي، نو دا به شي 12.8. اوس تاسو وګورئ راونډاب کېدونکی رقم که زه نور راونډاب کم 8 دی، له څو نه لوی دی؟ له پنځو نه لوی دی، نو حذف کوم یې مخکې عدد 2 دی، 2 ته یو ور جمع کوم، 11. نو زه دا داسې لیکم چې 12.8 دغه عدد تقریبا مساوي له څو سره دی؟ 14 سره. یعنې اسانه خبره ده. که راونډاب کېدونکی عدد له پنځو نه کوچنی وي عدد حذف کوو، په نورو رقمونو کې کوم تغییر نه راولو. که چېرته راونډاب کېدونکی عدد له پنځو نه لوی وي دغه عدد حذف کوو، هغه مخکې عدد ته یو ور جمع کوو. اوس که چېرته راونډاب کېدونکی عدد 15 وي بیا به څه کوو؟ بیا دوه خبرې دي. که چیرې راونډاب کېدونکی عدد 15 وي موږ دوه خبرې لرو. اول د 5 نه مخکې عدد ګورو، که جبت وي 15 حذف کوو او په پاتې عدد کې کوم تغییر نه راولو. که چیرې د 5 مخې ته عدد تاک وي نو 15 حذف کوو
او د تاک عدد سره یو جمع کوو. لکه په دې مثالونو کې زه لرمه چې 0.853 دا عدد وګورئ. زه د اولې قاعدې له مخې دا مساوي دی 0.853 حذف کوم. اوس زه دا داسې لیکلی شم د دریمې قاعدې له مخې راونډاپ کیدونکی عدد 15 دی او د 15 کله چې راونډاپ کیدونکی عدد 15 وي د دې مخې ته عدد به کسئ، مخې ته عدد 8 دی. دا به وګورئ چې تاک دی که جبت دی. که جبت وي 15 حذف کوئ، په پاتې عدد کې کوم تغییر مه راولئ. که چیرې تاک وي 15 حذف کوئ، دغه تاک عدد ته یو ور جمع کوئ، نو دا به تقریبا مساوي شي د څو سره 0.8. ځکه د 15 مخې ته عدد جبت و، هیڅ تغییر مو په عدد کې رانهوست او دا مساوي دی. که نورې راونډاپ کوئ 0.8 له 15 نه لوی د 9 ته به یو ور جمع کړو، دا به شي 8. که نورې راونډاپ کوئ 8 له 15 نه لوی دي، 0 ته به یو ور جمع کوئ، 0 دی په څو به بدل شي؟ په 21 به بدل شي. یا بل مثال زه لرمه 15.15 0.15 دغه عدد وګورئ. زه یې راونډاپ کوم. دا مساوي دی، تقریبا مساوي دی له 15.0.15 دا 15 عدد راونډاپ کوم. د 15 مخې ته عدد تاک دی، یعنی 15 خپله تاک دی که نه، موږ خو دغه عدد تر نظر لاندې دی 15 دغه رقم، د دې مخې ته عدد 15 دی. نو د دې 15 مخې ته عدد تاک دی، یعنی 15 په خپله تاک دی، نو دا حذف کوم، 15 ته یو ور جمع کوم. نو دلته به څه شي؟ دغه 15 به په څو باندې بدل شي؟ شپږونې. نو زه به ولیکم شپږ. اوس دلته نور دوام ورکوم، ولیکم چې 15.50 دغه عدد جب دی، دغه عدد له 15 نه لوی دی. کله چې 15 نه لوی وي نو دا به حذف کړو، مخکې عدد یو دی، دې ته یو ور جمع کوم، دا به 2 شي. نور عملیې ته دوام ورکوم، لیکلی شم چې 15.50 دا دوام حذف کړل. د 15 نه کوچني دي، په پاتې عدد کې کوم تغییر نه راځي. که نور عملیې ته دوام ورکوئ، ولیکئ 15.50 ګورو راونډاپ کیدونکی عدد 15 دی. د 15 مخې ته څه ډول عدد موجود دی؟ جبت. ځکه تاسو پوهیږئ چې 0 هم جبت عدد دی. نو 15 حذف کوم، په 0 کې کوم تغییر نه راولم. نو دغه 0 په دې شرعي نه اوس دلته معنا نه لري، یا یې ختمولی هم شئ. نو 15 شو. اوس دلته وګورئ دا تقریبا مساوي دی. د 15 مخې ته عدد 15 دی، یعنی تاک دی، نو دې ته یو ور جمع کوم، هغه به څو شي؟ 14. یا بل مثال په نظر کې نیسم 15.15 یوه خانه یې راونډاپ کوي، فقط یوه خانه. زه ګورم 15 دی راونډاپ کیدونکی عدد، مخکې ته یې کوم عدد موجود دی؟ تاک عدد موجود دی. 15 حذف کوم، تاک عدد ته یو ور جمع کوم، نو دا مساوي دی 15.2. نورې هم راونډاپ کولی شئ. ډېره اسانه عملیه ده. په ساده ډول داسې وایو چې د راونډاپ لپاره 3 قاعدې لرو. یوه قاعده دا ده، که چیرې راونډاپ کوونکی رقم له 15 نه کوچنی و، نو دغه رقم حذف کوو، په پاتې عدد کې کوم تغییر نه راولو. که چیرې راونډاپ کیدونکی رقم یعنی عدد له 15 نه لوی وي، نو دغه عدد حذف کوو او هغه مخکې عدد ته یو ور جمع کوو. که چیرې راونډاپ کیدونکی عدد 15 وي، نو بیا هغې مخې ته علامې ته ګورو، هغې مخې ته علامې ته ګورو، هغې مخکې عدد ته ګورو چې مخکې عدد جبت دی که تاک دی. که د 15 مخې ته عدد جبت و،
نو 15 حذف کوو په پاتې عددونو کې رقمونو کې کوم تغییر نه راولو. که چیرې د 15 مخې ته عدد تاک وي نو 15 حذف کوو او تاک عدد ته یو ور جمع کوو. دغه و روانډاب او د هغې قاعدې. هیله ده چې زده شوي مو وي او اسانې هم دي او زه په دې باوري یم چې تاسو زده شوې. بل رځو د واحداتو سیستمونه. په نړۍ کې د واحداتو لپاره مختلف سیستمونه شته. یا 3 ډوله سیستمونه موږ لرو د واحداتو لپاره. یو میټریک سیستم دی، یو APS سیستم دی یا انګلیسي سیستم، بل SI یا نړیوال سیستم دی. اول که موږ روشو میټریک سیستم زه تشریح کوم یا میټریک سیستم ښیم. میټریک سیستم بیا په 3 ډوله دی. اول به زه تاسو ته ولیکم سیستمونه. د واحداتو سیستمونه 3 ډوله شول. میټریک سیستم، انګلیسي سیستم او بل SI سیستم یا ورته نړیوال سیستم یا د واحداتو نړیوال سیستم. انګلیسي سیستم ته بل نوم چې تاسو اخلی APS سیستم. میټریک سیستم بیا په 3 ډوله دی. یو MKS دی، بل CGS دی، بل MTS دی. دا تشریح کوو چې دا که واحدات څه شی دي. راځم دا خو د واحداتو سیستمونو ډولونه شول. اوس راځم دغه تاسو ته په تفصیلي ډول تشریح کوم. اول راځو میټریک سیستم. په څو ډوله شو؟ په 3 ډوله شو. MKS، CGS، APS. دا 3 ډول. نه وبخئ. 3م ډول یې دی MTS. د دې سیستمونو واحدات چې دي په اسان ډول تاسو زده کولی شئ او د دې حروفو څخه. M معنا متر، یعنی په MKS سیستم کې اوږدوالی په متر اندازه کیږي. K معنا کیلوګرام، یعنی کتله په کیلوګرام اندازه کیږي. S معنا سیکنډ، یعنی وخت په ثانیه اندازه کیږي. راځو CGS سیستم ته. په CGS سیستم کې C معنا سانتي متر، یعنی اوږدوالی په سانتي متر اندازه کیږي. G معنا ګرام، یعنی کتله په ګرام اندازه کیږي. S معنا سیکنډ، یعنی دا معنا چې وخت په ثانیه اندازه کیږي. په MTS سیستم کې M معنا متر، اوږدوالی په متر اندازه کیږي. T معنا ټن، کتله په ټن اندازه کیږي. S معنا ثانیه، یعنی وخت په ثانیه اندازه کیږي، یعنی سیکنډ اندازه کیږي. دا میټریک سیستم. راځو APS سیستم ته. APS یا انګلیسي سیستم. دا سیستم هغه وخت ډیر مشهور شو چې انګریزانو تقریبا د نړۍ 40 هیوادونه ونیول او انګریزانو دا پالیسي وه کوم هیواد به یې چې نیولو هلته به خپل سیستم واحدات رایج کول.
تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې د تاریخ په دوره کې د انګلستان مستعمره پاتې شوي دي، یعنې نیولي یو په یوه وخت کې، په هغو کې تر اوسه پورې انګلیسي سیستم واحدات شته. په دغې سیستم کې اپ پوټ معنا لري، یعنې په پوټ دلته واحدات اندازه کېږي، اوږدوالی اندازه کېږي. د اوږدوالي لپاره واحد دلته څه شی دی؟ پوټ دی. او دا د پوټ نوم په اصلاً کې د هغې وخت بادشاه د پښې د تالې اندازه ده. یعنې هغه وخت کې د فرانسې د ولسمشر نه پوهانو، ساینسپوهانو، فزیک پوهانو غوښتنه وکړه چې موږ هېواد کې به د اوږدوالي واحد څه شی وي. ورته ویل چې اسانه خبره ده، زما د پښې تال لا اندازه کوي، زما د پښې تل چې څومره وي همدومره دا بس واحد دی، همدا یې د پوټ واحد ونومولو، نو ځکه ورته پوټ یایي. نو دلته په پوټ اندازه کېږي. کتله دلته په پاونډ، خو د کتلې لپاره پاونډ یا دا ښودل کېږي په LBM باندې، لیبرا ماس. یو لیبرا فورس دی چې د قوې واحد دی، یو لیبرا ام دی چې د کتلې لپاره واحد دی. یعنې دا معنا یا په بل ډول دا خپله سلګ سره هم مستوي دي. یعنې دا معنا چې په دې سیستم کې د کتلې واحد سلګ دی. او وخت په څه شي اندازه کېږي؟ وخت اندازه کېږي په ثانیه باندې. سلګ مخکې موږ لیکلی دی، وروسته بیا هم په تفصیلي ډول دغه د واحداتو ترمنځ اړیکه مطالعه کوو. 14.9 کیلوګرامو ته یو سلګ ویل کېږي. د اس آی سیستم چې دی په دې کې اووه کمیتونه او اووه واحدات دي. دا نړیوال سیستم دی، په ټوله نړۍ کې د واحدات استعمالیږي. په راتلونکي درس کې به اس آی سیستم او د هغې د واحداتو تعریف په تفصیلي ډول درته وکړو. د نن لپاره همدومره درس بس دی. هیله ده چې ستړي شوي نه وئ او دغه درس مو خوښ شوی. له توجه مو مننه.